الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره من د مؤمن بنده صفات او خویونه بیانول او په هغه سلسله کې موږ څلوېښت خویونه بیان کړي او اخرنی خوی مؤمن د دنیا په حقیقت باندې پوهیږي، نو ځکه پې دوکه کیږي نه. نن به د یو داسې صفت او خوی په باره کې خبره کوو چې تقریبا هغه ورک دی. هغه صفت په ډېرو خلکو کې ورک دی، وبه یې نه مومي الا من رحمه ربي، چې الله پې رحم کړی. هغه خوی چې د هغې ذکر په قرآن کې په حدیث کې راغلی دی، سلف صالحینو د هغې په باره کې نصیحتونه کړي دي او په هغې کې د سلفو واقعات مشهور دي، علماء کرامو په هغې کتابونه لیکلي دي او د هغه وخت نه او د اوسه پورې او همیشه به دغه نصیحت د الله والوي یو بل ته د دغه خوی په باره کې. هغه خوی دی د الله نه د یرې د لاسه جړا کول یا د سترګو نه اوښکې بهیدل. یو د الله نه یریده دي، دې باره کې مخکې خبره شوې. د الله نه یریده لازم نه چې د سترګو نه اوښکه ځي، او د الله نه د یرې د لاسه د سترګو نه اوښکه تله دا بل صفت دی. او دا له انسان کې دا صفت او خوی پیدا کیږي چې هغه زړه نرمي او هغه خبرې د دې عبادت نه، دا عبادت دی. داسې خو د جړا ډېر اقسام دي، لکه یو جړا هغه ده چې هغه مباح ته، نه پې ثواب شته نه پې ګناه شته. یو قسم جړا هغه دی چې هغه ګناه ده، حرام ده، او یو قسم جړا ده عبادت. او په دې باندې د الله په توفیق سره ما یو کتاب هم لیکلی دی، حیات القلوب فی البکاء من خشیة علام الغیوب، د زړونو ژوند د الله نه د یرې د لاسه په جړا کې. نو که څوک غواړي چې د دې صفت او خوی په باره کې ډېر څه وګوري، نو داسې قسمه کتابونو ته دې رجوع وکړي چې هغه په دې موضوع کې لیکلی شوي. او ضرورت د دې خبرو د بیان په هر وخت کې دی او په دې باندې لیکلو ته هر وخت کې ضرورت دی. خو زموږ په دې زمانه کې ډېر نادراً چېرته څوک به ویني چې د سترګو نه اوښکې لاړې شي. هغه اوښکې نه مزدوري ورته نه میلایږي، د هغې د لاسه اوښکې یا د تکلیف د لاسه، د درد د لاسه، دغه مباح جړاګانې هم نه یادو، نه هغه د ګناه هغه فلم ته جړل، عشق عاشقۍ کې جړل، دغه جړاګانې نه. جړا چې هغه عبادت ګڼلی کېږي، دا په ډېر لږو خلکو کې عمومي. یقین سره وایم، ګمان نه، ډېر لږو خلکو کې به عمومي. په هغې یو دلیل دا دی چې دا عبادت څومره ناشنا دی چې زموږ په دې زمانه کې هغه سړي ته په ګوته باندې اشاره کېږي کوم چې د الله د یرې د لاسه جاړي. پوه شوئ تاسو ولې څه مطلب شو دی؟ یعنې یو کس دوه دي، یو کس دوه، یعنی پخوا به
هغه کسانو ته اشاره کېده چې یاره زړونه یې سخت دي د سره جاړي نه. اوس اشاره هغه چا ته کېږي اخره کې څوک ناست دا اور بند کړي یاره. اوس اشاره هغه چا ته کېږي چې هغه جاړي د الله د یېرې نه. او دا لازم نه چې د الله د لاسه د الله نه د یېرې د لاسه جړه کول دا به مخامخ وي. دا پټ هم کېدی شي او اکثر پټي، خو دومره دی چې د خلکو د حالاتو نه هم سړی اندازه لګولی شي چې دی به پټه به جاړي او که نه به جاړي. هسې خلک اندازه لګوي، خو چې سړی تعینې او د هغه د دیندارۍ نه خبرې چې د سره دینداري پکې شتي نه او یا کشتي کله نه کله، نو غالب ګمان دا دی چې ده کې دا عبادت به هم نه وي. ځکه چې دې مرتبې ته چې څوک رسي هغه په ډېرو پړاوونو باندې اورېدلی، نو په هغه پړاوونو باندې چې تېر شي دې مرتبې ته سړی را ورسي، ډایرکټ دې ته نه څوک نه را رسي. نو دا هغه اوچت خوی دی چې نن سبا ورک دی بلکل، په ډېرو لږو خلکو کې به عمومي. یعنې لټون یې وکړه او د ځان نه شروع وکړه. داسې نه چې ته ښه او ګس نه شروع کړې، شروع به د خپل طرف نه وکړې. او که ما دا سوال وکړو که نه، نو په جواب کې به عجایبات واورئ چې زه دا سوال وکړم د هر یو نه چې آخري پیر تا کله جړلي د الله د یېرې د لاسه. کیدای شي ما ته پکې څوک ووایي چې ما د سره جړلي نه وي، کیدای شي کال تېر شوی او میاشت او ورځې او وختونه او موږ خو چېرته ویني جړي د الله د یېرې د لاسه. بیا ته اندازه ولګوه چې دا سړی څومره الله ته نږدې دی او څومره لرې دی. لازم په مؤمن باندې داسې وخت راځي چې د سترګو نه اوښکې ځي. صحیح ده، لږ ډېرې، لکه یو نیم سړی دی چې زړی ډېر زیات نرمي، هغه بل داسې جړلی نه شي. دا دلیل د دې نه چې دا بل بې ایمانه دی. په دې خبره هم ځان پوه کول غواړي. خو لازم داسې وخت په سړي راځي چې د سترګو نه اوښکې ځي. لازم چې کله دی مؤمنی قرآن او حدیث باندې پوهیږي او په دین پوهی. او د دې صفت ته ورکېدو یو غټه وجه هغه زموږ د زړونو سخوالی دی. او زړونه سختېږي، د هغې ډېرې وجې دي. غټه وجه هغه دا ګناهونه دي. یعنې چې سهار ماښام ته یوازې د دې انټرنیټ دا جاخې ګورې را ګورې، ستا زړه به څه وجاړي د الله د یېرې د لاسه. یعنې دومره سخت شوی دی چې دته ګناه د سره ګناه نه ښکاري، د الله سره دشمني د سره ورته سخت ښکاري نه، حرام خوري دا ورته د سره سخت ښکاري نه، او نوره بېدیني. نو دی به د څنګه وجاړي د الله د یېرې د لاسه. د الله د یېرې د لاسه جړه دا خو څه ایمان به هم غواړي که نه. نه زه به هر څنګه یم خو چې دا صفت په ما کې راشي، داسې نه شي کېدی چې زه به هر څنګه یم او دا صفت په ما کې راشي، دا نه شي کېدی. او جړاګانې موږ لیدلي دي د خلکو. خو نن سبا چې کومې جړاګانې دي، لکه ولې جاړي؟ وایي کرکټ یې وبیلو. یا چې دې مرتبې ته کله قوم ورسي نو بیا په دې قوم باندې سلام دی. او د داسې ژوند نه بیا چې سړی د ځمکې په دې خېټه کې پروت وي هغه ته غوره ده. ولې ژاړې هلکه؟ وایي هغه جنۍ چې زه پې مین وم هغه یې بل له ورکړه. دا زه نن سبا د هلکانو جړاګانې. ولې ژاړې؟ هغه کوم سټار چې و په میډیا باندې د هغه سره ملاقات ونه شو. او د دې سټار څوک دی؟ یا ډم دی، یا کرکټي دی، یا کنزلمار دی، یا بدماش دی، یا فلمونو والا دی، یا ډرامو والا دی. دا سټار دی. لکه ته ولې جاړې؟ یو کلیپ دی هغه د ولیدو او د هغې سره د غم ساز لګېدلی دی، د غم ساز هغې ته جاړي ناست دی. بس وایي دا زړه زړه پورې خبرې، نو د یو نیم سړي زړه نرم وي. نو چې د غم ساز تا دومره متاثره کړي تا په ژړا کړي، ته د الله د یېرې د لاسه یې چېرته جړلي دي وایه. او چې قرآن واوري کله دې جړلي دي؟ کله نصیحت ته یو عالم دې اورېدلی چې جړلي دي؟ حدیث واوري ته جاړې، د صحابه کرامو د نیکانو خلکو تذکره چې ته واوري چې ته جړلي دي؟
دا سوال ګورئ زه اول د ځان نه کوم بیا تاسو نه اخوا دې خوا مه ګورئ چې خوا کې به بل څوک څنګه بل تا ته زه وایم تا کله جړېږي آخري پیر ته چې قرآن تلاوت کې سترګو چې ته اوښ کتلی حدیث دې کله اورېدلی دی جړلي دي ورسره کله درته وایم کله زه کله به کلونو کې م راتلی شي خفه کېږم زه د روزانه نه یم ځینې چې سړی وایي چې دا خو ډېره ګرانه شوه روزانه داسې د الله بندګان شته چې په هغو باندې په ورځ کې لازم داسې وخت راځي الله ورته هسې رایاد شي بس په ژړا شي الله ورته رایاد شي بس په ژړا شي دا ایمان دی نو د دې صفت په باره کې خو موږ هغه تفصیلي خبره نشو کولی کومه چې په کار ده چې هغه ډېر وخت غواړي خو صرف دومره یو څو خبرې چې دا خبره موږ ته صرف رایاده شي چې ګوره د نیکانو بندګانو یو دا خوی دی قرآن کې د جړه ځای په ځای فضایل راغلي دي الله رب العزت د مؤمنانو شان ذکر کړی دی یو روایت کې داسې راځي جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه چې کله هجرت وکړو حبشې ته لاړ او د نورو مؤمنانو سره لاړو نو رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته نصیحت کړی چې هلته یو باچا دی نجاشي باچا یې ورته ښوولی د هغه خواله به ورشئ او هغه سړي په باره کې مشهوره دی چې څوک د هغه خواله ورشي هغه سره ظلم نه کېږي هغه نصرانی و بیا هلته هغه تاسو سیرت کې به واقعه اورېدلي هلته بیا مجلس کې خبره اتره وشوه او هغه ته تپوس وکړو چې تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایې نو هغه د نجاشي باچا په مخ کې سورت مریم تلاوت وکړو سورت مریم په اوله کې د زکریا علیه السلام تذکره ده چې هغه الله یحیی علیه السلام ورکړو زوی او بیا پسې تذکره د مریم ده چې هغې له الله زوی ورکړو عیسی علیه السلام هغه ځای کې د عیسی علیه السلام مرتبه بیان شوې چې عیسی علیه السلام څوک دی نو هغه راولګېدو د خپل علما او د زاهدان او مولیان او پیران دی ټول را جمع کړو چې تاسو راشئ دې خبرو ته غوږ کېږدئ که نه دا سړی څه وایي الله رب العزت هغوی له د ایمان توفیق ورکړه او د نجاشي مسلمان شوی خو هغوی هغه حال دومره مزیدار حال و د هغوی او د الله دومره خوښ شو چې قرآن کې بیان کړی دی نو الله وایي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او کله چې دوی واوري هغه څه چې پیغمبر ته رالېږلی شوي دي هغه وحي د قرآن دی ترى أعينهم تفيض من الدمع وی بنې سترګې د دوی ته چې هغه بهیږي به په اوښکو سره ولې مما عرفوا من الحق د دې د لاسه چې دوی حق وپېژندو هغه حق د دوی په مخ کې بیان شو د دې د لاسه د دوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې وایي څه ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين یا الله موږ ایمان راوړو او موږ د توحید د ګواهي کوونکو سره یا الله ولیک وما لنا لا نؤمن بالله موږ به ایمان ولې نه راوړو او موږ ته خو حق راورسېدو او موږ تمه ساتو چې الله رب العزت به موږ د نیکانو خلکو سره یو ځای کوي فاثابهم الله بما قالوا جنات دا ایتونه تاسو نږدې وخت کې کوم ځای کې اورېدلي دې منځه کې فاثابهم الله بما قالوا جنات الله رب العزت ولا د هغې په بدله کې جنتونه ورکړو فضیلت دی دا د جړه چې الله رب العزت د هغوی هغه شان هغه قرآن کې را نقل کړی دی او اثر په هغوی باندې ګوره قرآن کړی و دومره خوږ کلام دی د الله او دومره اثرناک چې کافر واورېدو خو په توجه سره یې واورېدو دا پکې یاده کړه داسې اورېدلی نه لکه اوس ما ایتونه ووایي کیدای شي د بعضو په سر باندې له پاسه تېر شوي داسې اثر کوي توجه سره یې واورېدو
په زړه یې ول اثر وکړو، د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، الله ته یې غاړه کېښوده. دا اثر د الله د کلام دی چې کله څوک په توجه سره واوري. او موږ قرآن چې زموږ په زړه اثر نه کوي نو واضح ده د موږ پې چې د پوه شوي نو اثر به په موږ باندې څه وکړي. اوس که زه د قرآن د الف لام میم یا سوره فتحې نه شروع کړم او په والناس ختم کړم، یو سړی پې نه پوهېږي په ده څه اثر کوي. یو اواز اوري چې بس اواز راځي. او قرآن کې الله د قرآن دا شان ذکر کړی دی، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله داسې کتاب را لېږلی دی چې د هغې سره غونه یې زیږ شي په هغه خلکو باندې کوم خلک چې د الله نه یېرېږي. نو غونه یې خو به هله په موته باندې زیږ شي چې موته په قرآن خو پوه شو که نه، هسې په موږ باندې څنګه غونه یې زیږ کېږي. دغه شان د الله د یېرې د لاسه جړه کول دا د انبیاو صفت دی. قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده، دا د انبیاو کرامو صفت دی چې هغوی د الله د یېرې د لاسه جړه کړې ده. الله رب العزت سورت مریم کې د انبیاو تذکره کړې ده او ډېر پیغمبران یې ذکر کړي. بیا الله وایي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، دا هغه خلک دي چې الله پې انعام کړی و په پیغمبرانو کې، غوره کړي و د پیغمبرۍ دپاره او د دې اوچتې مرتبې دپاره. د آدم علیه السلام په بچو کې، بیا د هغه چا په بچو کې و چې وممن حملنا مع نوح، کم خلک چې نوح علیه السلام سره کشتۍ کې سواره شوي، ځکه د هغوی نه بعد بیا د انسانان مخکې خواره شوي دي. خو دغه آیت په آخره کې الله د دوی شان بیانوي، د ټولو انبیاو، ځکه چې الله عامه خبره کړې من النبیین، دا ټول هغه انبیا دي چې الله پې رحم او کرم کړی او الله پې خاص انعام کړی. هغه آیت په آخره کې الله وایي اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. چې کله په دوی باندې د الله او د رحمان آیتونه لوستلی کېږي نو دوی په سجدو پرېوځي او جاړي. دا د انبیاو صفت دی چې هغوی د الله د یېرې د لاسه د هغوی د سترګو نه اوښکې شي. د الله د یېرې د لاسه جړا کول دا د نیکانو بندګانو صفت دی. قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده. هغه نیکان بندګان لازم نه چې هغه به انبیا وي، مخکې خبره د انبیا وشو. هر نیک بنده چې هغه د خپل رب پیژني او څه نه څه تعلق یې د خپل رب سره وي که نه، نو دی د الله د یېرې د لاسه به جاړي. او دا صفت الله په سورت بني اسرائیل کې ذکر کړی د نیکانو خلکو. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ. توجه دې طرف ته ساتنو بیان نه فایده والي. وایي دوی را پرېوځي په زنو باندې، یعنی چې کله د الله ایتونه واوري په سجدو را پرېوځي. یبکون او جاړي، دا صفت د چا دی؟ د نیکانو بندګانو، مؤمنانو نه. مؤمنانو صفت شي بیا خو به ټول درنه رالو. مؤمنانو کې د نیکانو بندګانو، ځکه چې ایمان ټول په یو مرتبه کې نه دی، مؤمنان ټول یو شان نه دي په ایمان کې. الله رب العزت په قرآن کې مشرکانو ته رټنه ورکړې ده، زورنه یې ورکړې ده په جړا نه کولو باندې. نو دې کې زموږ دپاره څه فایده؟ تاسو به کوئ او ځان به د مشرکانو په شان نه کوئ. لکه الله سورة النجم په آخرني ایتونو کې دا خبره ذکر کړې ده افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الله وی آیا بس د دې قرآن نه تاسو تعجب کوئ، ایمان پې نه راوړئ، تعجب کوئ چې دا څنګه د الله خبرې دي. وتضحكون ولا تبكون، او خنداګانې کوئ او جړاګانې نه کوئ. دا زورنه الله مشرکانو ته ورکړې ده. او دې کې درس زما او ستا دپاره دی او نصیحت چې ته به د مشرکانو دا صفت په ځان کې نه راولي
چې همیشه دې ډکه ډکه خوله وازې او خنداګانې کې جړاګانې کوه. دا نه چې خندا نه شریعت منع کړې ده، خو چې یو سړی بلکل د الله د یېرې د لاسه چېرته جاړي نو همیشه خنداګانې کوي، دلیل دی په دې باندې چې د زړه بلکل مړ دی، بلکل مړ زړه دی، چېرته د الله د لاسه د الله د یېرې د لاسه جړلي نه دي. خصوصا هغه جړاګانې چې هغه ځان لري او د هغې په باره کې حدیث را روان دی. بیا که موږ حدیثونو ته راشو نو دومره احادیث دي، دومره چې وبیانولو به یې ستړی شي. یو حدیث کې دا راځي، امام ترمذي رحمه الله راوړی، امام نسائی هم راوړی، ابو هریره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده او دې ته غوږ کښېږدي، لا یلج النار رجل، هغه سړی به اور ته نه ننوځي، بکا من خشیة الله، چې چا جړا کړي د الله د یېرې د لاسه، دا سړی به جهنم ته نه ننوځي، حتی یعود اللبن فی الضرع، په یو شرط ننوځي به چې کله پی واپس د څاروي د غولانځې ته ورننوځي، نشي کېدی. نو چې څنګه دا کار نشي کېدی، نو داسې دغه سړی چې د الله د یېرې د لاسه یې جړلي دي، دی جهنم ته نشي تللی. ولا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم، حدیث کې به مخکې دا دي چې او نه به جمع کېږي د الله د لارې دوړه او د جهنم لوګې. یو سړی د الله په لار کې جهاد کړی ده، دوړه پرې لګېدلې ده، په ده باندې د جهنم لوګې هم نه لګي. که غواړي چې د اور نه بچ شي او په اور باندې حرام شي، نو په ځان کې به دا صفت راولي د الله د یېرې د لاسه جړا کول. دا یو بل حدیث کې هم داسې راځي، یو روایت کې امام بیهقي راوړی په شعب الایمان کې، ابو هریره رضی الله عنه وی کله چې دا آیت نازل شو کنه، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، چې الله پکې زورنه او رټنه ورکړه دی مشرکانو ته چې تاسو خنداګانې کوئ او جړاګانې نه کوئ. بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم، صحابه کرامو دومره وجړل چې د هغوی د اوښکې د هغوی په دې نینګو باندې روانې شو. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينهم بكى معه، نو رسول صلی الله علیه وسلم چې د هغوی د جړا د اوازونه واورېدو نو هغه ورسره هم په جړا شو. فبکینا ببکائه، نو هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم د جړا د لاسه ښه په جړا شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، لا یلیج النار من بکا من خشیة الله، هغه سړی به جهنم ته نه ځي، اور ته به الله نه دننه کوي چې کوم سړی د الله د یېرې د لاسه یې جړلي. نو د الله د یېرې د لاسه جړا کول د دې د لاسه ته بچ کېږي د جهنم نه، بلکې په جهنم باندې حرامېږي. یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته وی، رسول صلی الله علیه وسلم وی عینان لا تمسهما النار، دو سترګې دي چې په دې دوو سترګو باندې الله اور حرام کړی دی، په دوو سترګو باندې الله اور حرام کړی دی. عین بکت من خشیة الله، یو هغه سترګه ده چې د الله د یېرې د لاسه جړا کړي، وعین باتت تحرس فی سبیل الله، او دویمه هغه سترګه ده چې شپې شوګیره کړي په څوکیدارۍ کولو کې د الله په لار کې، یعنې په جهاد کې څوکیداري کړي، د شپې ویښ ناستي د ملګرو څوکۍ دپاره، دغه سترګه باندې هم جهنم حرام دی، او په هغه سترګه باندې جهنم حرام دی چې د الله د یېرې د لاسه یې جړلي. او دا خبره تاسو ته واپس ته په ښه او بد باندې هر سړی پوهېږي، او څومره چې موږ دنیا پېژنو والله چې حیران به شي. تعجب به هله وکړي که نه چې دا قړتو د دنیا په باره کې، دی به د دین په باره کې ځان داسې قمقل کېږي ته به حیران شي. او په دې باندې سړی له سخته غوسه ورځي. ما له خو بې سخته غوسه راځي چې کله یو سړی ویني که نه، او دی په دې دنیا پسې سمې منډې وایي او سم پې پوه وایي، او دی بیا د دین په باره کې
ځان داسې نانګاره کي او داسې ناخبره کي او چې موږ جو نه خبره او چې موږ کمزوري او موږ داسې او موږ دغه. یو سړی خپله غلطي بیا نه مني، دا هغه چا نه بدتر دی چې غلطي خپله مني چې او زه دې مسلې نه خبر ومه او دا زما ګناه ده او دا زما غلطي ده، دا زما کوتاهي ده، دا زما نافرمانی ده. ګناه له عذر جوړول دا د دغه ګناه نه قبیح کار دی. نه یو طرف ته د الله نافرماني کوو، بیا د الله نافرماني کولو دپاره داسې عذر ګوره چې یعنې زه پکې ګناهګار نه یم او ما ته اجازت شتي او زه خیر دی، دا د دغه ګناه نه زیات قبیح او سپک کار دی. نو د دنیا په باره کې ښه پوه یو موږ، لکه څنګه چې حسن بصري رحمه الله وی د نوک په دې سوکه باندې دله معلوموي چې کومه روپۍ اصلي ده او کومه دیسي ده. دی راشي دی وایي زه د دین نه یم خبر، وایي ما ته پته نه لګي چې پته نه شي کومه خبره به صحیح او کومه به غلطه وي. حدیث کې واضح دي چې څوک دا غواړي چې دی په جهنم باندې حرام کړی شي، نو هغه په دې یوې طریقې سره کېږي. نور هم ډېرې طریقې دي، یو طریقه دا ده چې کم سړی د الله د یرې د لاسه جاړي دی په جهنم باندې حرام دی. په دې خبر باندې وړوکی ماشوم هم پوهېږي، د دې نور وضاحتونو ته ضرورت نشته چې نه موږ ته خو لږ نور وضاحت هم وکړه. نو دا فضیلت د الله د یرې د لاسه د جړا کولو دی چې دغه سترګه په جهنم باندې حرامېږي او چې سترګه حرامه شوه سترګې واله پې حرام شو. بل فضیلت د جړا دا دی چې جړا کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دی او د هغه طریقه ده، او د مؤمنانو دپاره په رسول صلی الله علیه وسلم کې الله یو اوچته نمونه یې ښودې ده چې ته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګورې او د هغه تابعداري به کوې. نو تابعداري که د هغه پوره کوې نو هغه د الله د یرې د لاسه جړاګانې کړي دي، جړا نه جړاګانې کړي دي. او زه هغه نه بیانوم هغه ځای چې راشه موږ هغه حدیثونه را جمع کوو چې کم کم ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم جړا کړې ده، به قصه ډېره اوږده شي. او موږ یو سلسله نږدې ورځو کې ختمه کړې وه، وپېژنه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یاد درته که نه ده؟ هسې داسې نه سوال د نه پکې نه کوم، ذهن ته به راځي چې یو وخت کې موږ داسې بیانه کړې وه. کله به موږ بیانوله؟ د صحابه کرامو د سیرت نه مخکې د جمعې په ورځ به بیانېده. په هغې کې د رسول صلی الله علیه وسلم د جړا تذکره شوې وه. اول ته ما ښه بلها ځایونه ذکر کړي چې کومو ځایونو کې رسول صلی الله علیه وسلم جړلي دي، ولې یې جړلي. خو هسې مثال دوه د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته امام نسائی راوړی وی کسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی او دا یو عذاب دی او نښه د الله د قدرت ته او الله پې موږ یری. نو رسول صلی الله علیه وسلم 2 رکعته مونځ کو فاطال القیامه، ډېر اوږد قیام یې پکې وکړو، ډېر اوږد مونځ یې کړی. ای په خپلو ځایونو کې تفصیل بیان شوی دی. او بیا یې چې دی رکوع وکړه، اوږده رکوع، او بیا سجده وکړه، اوږده سجود وایي دومره سجده وکړه او جړلې پکې وجعل یبکي فی سجوده وینفخ، او په دې سجده کې جړل او سلګۍ یې والې په دې سجده کې، او دا به وي ربي لم تعدني هذا وانا استغفرك، لم تعدني هذا وانا فيهم. یا الله تا خو ما سره لوز کړی چې په دوی باندې به عذاب نه راځي چې څو پورې دوی بخښنې غواړي او زه دنه بخښنه غواړم، او تا راته ویلو یا الله چې په دوی باندې به عذاب نه راځي چې څو پورې ته په دوی کې او زه خو په دوی کې یم. دا د رسول صلی الله علیه وسلم حال دی. او چې کله دلته زموږ په ملکونو کې خو خیر خیریت دی، هلته وي په مذهب کې دا مونځ نشتي، هلته خو قصه لنډه ختمه کړې ده. خو چې کله د عربو ملکونو کې هم دا نور یا سپومۍ توره شي او دوی مونځ کوي، نو زموږ دا بعض لا دا چې د الله د یرې د لاسه وجاړي چې یاره دا نور او سپومۍ الله توره کړې ده، او الله داسې هم کولی شي چې بلکل تې دا رڼا ختمه کړي
او الله داسې هم کولی شي چې دنیا د باندې نسکوره کي او یاره آخر زموږ دا ګناهونه کوم ځای ته ورسېدو چې الله دا نښې موږ ته ښیي راشه جومات ته راشه وجاړه راشه تلاوت وکړه راشه صدقې ورکړه راشه دعاګانې وغواړه دوی به مسخرې کوي دا بس پکې یاره وایي د عربو بل څه کار نه خو دقه منځونه کوي بیا موږ سوال کوو یاره دا ولې په موږ باندې عذابونه ډېر راځي دا پښتانه وګوره که ته خپل قوم ته وګوره خپل ملک ته وګوره علاقې ته دې وګوره که څه حالت دی کوم قوم کومه معاشره چې د الله په عذابونو پورې ټوکې کوي او د هغې نه لطیفې جوړوي او په هغې پورې مسخرې کوي دا قوم به کامیاب شي او دا قوم به بچ شي د الله د عذابونو نه دا دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې سردار دی د آدم علیه السلام د بچو د انبیاو امام دی هغه جاړي او سلګی صحابه کرام وري شاته او دا وی یا الله تا خو ما سره لوز کړو چې ته یې زه به دوی عذاب نه راولم چې دوی بخښنه غواړي زه عذاب نه راولم او زه تا نه بخښنه غواړم کومه ورځ ما ورته الله ته داسې جړلي دي چې موږ په سجده کې سلګۍ والي او سلګونې ولیو کومه ورځ ما ورته داسې جړلي دي حدیث کې راځي د عبدالله بن الشخیر روایت ته د خپل پلار نه نقل کوي امام نسائی راوړی دا هغه وایي اتیت النبي صلی الله علیه وسلم زه رالم یو ورځ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وهو یصلي او هغه لمونځ کو ولجوفه عزیز کعزیز المرجل او د دې سینې نه داسې اواز راوتو د جړا د لاسه لکه کټوۍ چې خوټ کېږي داسې دا سینه خوټ کېده دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه خو بیا ویم او بیا ویم دا اله کیدی شي چې کله ته پوه شي چې ته ویسه ولاړ چاته د څه دپاره ولاړې څه غواړې د الله نه د هغې نه بعد دا جړه راتلی شي هسې دا جړاګانې نه راځي الله اکبر یاره ما خو ونه جړل ته نه پوه شوی چې څه دې ویلي دي نه په هغې ته پوهېدې نه درته دا پته ده چې ته چاته ولاړې نه درته دا پته ده چې ته ولې ولاړې نه درته دا پته ده چې په دې تا ته څه میلاویږي ته به څه وژاړې مزاق کوي او یاره وایي دا بعض امامان ریاکار دي والعیاذ بالله دا ما اورېدلي ده بعضونه دا ډېره ښه نقطه دي ذکر کړه بارک الله فیک یاره وایي زمونږ هغه قاریان نه دي هغه مخلص او د دې عربو دا چې وي دا ریاکار دي دې ته وایي چې کله شپه رڼا شي او رڼا ورځ شي یو سړی شپې ته ورځ وایي او ورځ ته شپه وایي هغه داسې قمقه دي یو عالم یو قاري تلاوت کوي نه جاړي موږ دا نه وایو چې دا بېدینه دی نه موږ دا ویلي دي چې دا کمزوری دی خو نه جاړي بل طرف ته جاړي چې نه جاړي هغه ته موږ مخلص وایو هغه چې جاړي هغه ته ریاکار وایو دې ته وایي چې کله تله بلکل نسکوره شي قصه بلکل الټا ګټه مسله وایه دا ده ګټه مسله ده زه د احترام سره دا وایم زمونږ اکثر قاریان په قرآن نه پوهېږي او زمونږ دا واړه واړه عام مولیان نه په دې کلیو کې او په دې وړو وړو جوماتونو کې دوی په قرآن نه پوهېږي دا حقیقت دی زه دا نه یم چې هغه به تقوادار نه وي پرهېزګاره به نه وي دغه خبرې د زړه دي الله ته پته ده خو دا واضحه ده چې په قرآن باندې هغوی ډېر نه پوهېږي نو چې په قرآن ډېر نه پوهېږي نو جړا کول هم بیا نادرن کیدی شي نادرن او هر چې دلته عربو کې کوم علمایي او امامانی او قاریانی نو هغه اکثر په قرآن باندې ښه پوهېږي نو ځکه ورسره هغه وجاړي د قرآن بعض ایتونه ته مجبوره کوي په دې چې ته په ژړا شي یعنې که ځان ته ډېر ټینګ کړي ته به ورته په ژړا کېږي ما تاسو ته واقع کسې ډېره مخکې ذکر کړې وایي یو انګریز مسلمان شوی ما ته ښکاري داسې چې هغه ذهن نه خو مې هغه پوره قصه وتېده تفصیلا خو سرسري راته یاد ده ما ته ښکاري د اسټرالیا او که دغه ملکونو هغه مسلمان شوی بیا یې ته انټرویو اخیستی
نو عکس ته تپوس کوي وی قرآن چې ته وی کوم آیت تا ډېر متاثره کوي ښه دا نوی مسلمان شوی دی ما ورته پکې پیدا شوي یو دې ته پکې سوچ کوه ښه ما ورته پیدا شوي یو او د ډېرو پکې ګیرې هم سپینې شوي دي او ملا یې پکې هم ټیټه شوې ده دا نوی مسلمان شوی لږ وخې کېږي نو هغه وایي چې قرآن خو ټول په ما ډېر اثر کوي خو یو آیت را باندې ناشنا اثر کوي او هغه آیت د سورة الفجر په آخره کې دی څه دی وایي چې کله دې ته راورسم که نه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله وی زه به مؤمن ته دا ویم الله طرف نه به ورته دا اعلان کېږي چې ای مطمئن نفسه واپس شه خپل رب ته په داسې حال کې چې هغه تا نه راضي دی او ته ترې راضي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ورننوځه زما د بندګانو سره زما جنت ته جړا دله څه ورولي وایي زه دې ته سوچ کوم چې قیامت پر ورځ به څومره خوند کوي چې الله دا خبره ما ته خپله وکړي ما سوچ وکړو ما ته مې پوه شوی زړه ته دې کوز کړی دی اثر یې د باندې کړی دی نو جړا دې ورسره کړې ده موږ کې دغه قصې نشتي نو موږ به ورته وجاړو سره دا صورت څو پیرې به تا اورېدلی او ما به اورېدلی او هغه صورتونو کې هم نه دی چې د قرآن منځ دی اخرني صورتونه دي او څو پیرې به امام ویلي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ما او تا به پوه شوي نه یو که موږ پوه شوي وو موږ سره پکې دومره ټیم نه و چې موږ جوور سوچ کړی دا د هغوی حال او علي رضی الله عنه دا خبره کوي امام ابن خزیمه دا روایت راوړی وی د بدر په جنگ کې د بدر د جنگ هغه واقعه بیانوي وی د صحابه کرام د شپې ټولو د شیو د جنگ نه مخکې ټولو د شیو دمه یې کوله او وی چې زما سترګې کولاو شوې که نه نو رسول صلی الله علیه وسلم مې ولیدو د ونې لاندې ولاړو د شپې یصلي ویبکي حتی اصبح د سهاره پورې مونځ وکړو د سهاره پورې ورسره جړا وکړه نور ملګري خو د شي ځکه چې کافرانو سره مقابله ده معمولي خبره نه ده او رسول صلی الله علیه وسلم الله ته ټوله شپه فریادونه کړي دي مونځ سره د جړا نو سوال دا دی چې ما ورته 2 رکعته کوو اول سوال دا دی 2 رکعته ډېر نه ستړي کوم ډېر نه ځکه چې موږ ډېر مصروفه یو سهار بیا دنیا ته هم ورته غواړي که نه چې بعضو ته نصیحت وکړي چې لکه دینداري کوو یاره نه اوس د ځان نه مولیان خو نشو جوړولی دا مطلب دی چې لکه دا دین او دا عبادت او الله راضي کول دا ټول د علماو کار دی زموږ څه کار دی دا دومره معده نه ده دا ساتل 80 کاله 80 کاله د دې ډکول بس او بیا به د دقه علم سره درخواست د څه داخلو موږ دپاره به کې هم دعا کوو که موږ به ګیر نه کړي بس دی به دغه کار کوي او ما ته خو چې څوک ووایي که نه نو زه ګوره بعضو له ښه ټیټ جواب ورکړو زه یم او ته نه بس وي موږ به نو زه ورته یم ته به هم لګیایې زه به هم لګیایم نو څه حل به راوځي زه ګوره ما دا ټیکې د چا نه علمه زه هغه سړی وګورم لکه حالاتو نه سړي پته ولګي سړی دین نه لرې دی نو چې دې سړی کله ما ته داسې ووایي نو به طور نصیحت چې دی زما په دې خبره باندې پوه شي او نصیحت یې وایي زه ورته یم او ته ته به څه کوې یاره بس وي موږ زه ورته یم ته به هم څه کوې زه به هم څه کوم او ولې الله ستا د عمل نه نیسه او ولې الله تا نه پېژني څه چې زه به یو دعا وغواړم او الله به ستا هر څه ماف کړي او جنت الفردوس کې به یې ډډه لګولي څه محنت خو هم په کار دی که نو سوال دا دی چې آیا د شپې ته 2 رکعته کې
جړه لاله نه ځو جړه خو وروستنۍ خبره اولنی سوال څه دی 2 رکعته کې نو ورپسې دا دي په 2 رکعتو کې الله ته جړه دي تجربه دا خبره ته زه تجربې کوم او زه د الله کمزوری بنده یم زه به سیم او زما بندګي به سي خو دا د تجربې خبره ده ورب الکعبه چې دې رب ته د شپې په آخره حصه کې دې وجړل او څه فریاد دې ورته وکړو او څه دې ورته ووایي هغه له پوره کوي او چې بیا دا ورته ووایي چې یا الله ما وبخه او یا الله ما د عذاب نه وساته او دا دنیوي درخواستونه به کوم داخله وه خو لږه ګزاره پکې کوه لکه ځکه چې زموږ د بعضو دواګانو شروع په څه کېږي یا الله به ښه ګاډی راکړې او به زما دا بچي یا الله او زما دا ښځه یا الله او یا الله دا مزدوري او یا الله دا قرضې او یا الله دا کور او یا الله دا رور مې او یا الله کور مې او یا الله تره مې او ماما مې او یا الله بس روغ صحت او یا الله وصلی الله وسلم علی نبینا مړه شروع دې په دنیا وکړه او ختمه دې قصه په دنیا کړه صرف بس دغه دنیا ده مین موضوع لراشه اهم موضوع له الله راضي دی که نه دی راضي آخرت کې به دې څه حالي دې له به کوم راشه لږ که نه زه دا نه یم چې دنیا مه غواړه موږ به دنیا هم د الله نه غواړو ځکه زموږ د غوښتو هغه یو رب دی خو دنیا پکې هم دنیا له دومره توجه مه ورکوه چې دین ته نه هېر شي آخرت ته نه هېر شي او د دنیا که په موږ هر څنګه تېره شي تېرېږي که هر څنګه تېره شو تېرېږي په غریب هم تېرېږي په مالدار هم تېرېږي په بیمار هم ژوند روان دی په روغ هم روان دی غټه مسله هغه دا ده چې د قبر کې به څه کوو برزخ کې به څه کوو آخرت کې به الله ته څه کوو چې مخامخ کله ودرېږو د هغې سوچ پکار دی رسول صلی الله علیه وسلم د جړا ترغیب ورکړی دی په خپله هم جړی دی امت له ترغیب هم ورکړی حدیث کې دا راځي امام ترمذي راوړی ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا خبره وکړه چې انی ارى ما لا ترون زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه وینئ و اسمع ما لا تسمعون او هغه څه اورم چې تاسو یې نه اورئ څه مطلب شوی دی نه هغه برزخ نه دی ویلی کیدی شي دا دوه جوابونه ته څه هر سنه نه دی خبر ګوره بس الله پیغمبر ته خولي موږ نه لیدلي لکه څنګه چې یو جواب درا کوي چې ملائک جهنم ورته ښوولی دی جنت ورته ښوولی دی نور بعض داسې مناظر ورته ښوولي دي چې هغه موږ نه دي لیدلي دلته دا مطلب دی او هغه څه ورته اورولي دي چې موږ نه دي اورېدلي هغه چې څه اورېدلي دي په هغې کې یو دا اورېدلي دي چې اطت السما اسمان چغارې کوي وحق لها ان تئت او مناسب دي د اسمان سره چې چغارې وکړي ولي ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سلور گوتی زی پا اسمان کے خالی نشتی مگر ملائکو پاکی سجدہ لگولی دا اللہ تپراتے تھی بیاوی والله لو تعلمون ما اعلم زما دی پا اللہ قسمی که تاوستا آگا خبری معلومی شوی چی کمی ما تا معلومی تھی یعنی اللہ تا ودرید آخرت جنت جہنم او دیسی نور سا چی کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا معلوم دی او منگتنی معلوم ہوئی که دا ما تا اکسی چی ما تا معلوم دی که دا تاوستا معلوم ہوئی گا نا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو با دیری لگی خنداگانی کڑوے تاسو با جڑاگانی دیری زیادی کڑوے وما تلذذتم بالنساء على الفرش او بدی تولایانو بسترو کې به تاسو د خپلو ښځو نه خوندونه نه وی اخیستی زړه به م نه کېده دې ته ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله او تاسو به دې لارو ته وتې وې
تجأرون الى الله او الله ته بم جړاګانې کولې په الله پورې بم پناه نیوئ چې الله موږ وساته. دا اله چې کله موږ ته پته وې و بعض خبرې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلي موږ نه دي لیدلي ښه ډېر څه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي دا کمې چې بیان کړي چې په هغې هم نه پوهېږو نو څه به وژاړې هغه خبره لا پرېږده. د دې تطبیق د صحابه کرامو په ژوند کې ډېر مثالونه پېږي لکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د ښځو نه به خوند نه وی اخیستی په دې ډېر مثالونه سلف صالحینو په ژوند کې شته که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا زه به طور مثال ذکر کوم دا نه چې صحابه کرامو کې صرف دغه یو واقعات به د هغه روژه وه او زوی دا قصه بیانوي وی زما مور وله روژه ماتې راوړو او وی چې ده کله د روژه ماتې ته وکتو نو په ژړا شو سم په ژړا شو ولې ژاړې وی حمزه رضی الله عنه شهید شو او هغه زما نه غوره او دومره څه نه و چې موږ هغه پوره پکې پټ کړی وی او مصعب رضی الله عنه شهید شو هغه زما نه غوره او دومره څه نه و چې موږ پکې پټ کړی وی یو صادر چې په سر به مولا چې خپې به ښکارېدي چې په خپو مچ او صادر سر به ښکارېد او موږ وی ناز یو او دا رزقونه خورو دا مزې کوو لاړ پاسېدو هغه روژه ماتې خوراک یې د سره ونه کړو چې کله الله پېژني که نه هغه بیا د دې دنیوي نعمتونو نه مزیم وانخلي یعنې اوس که موږ ته د دسترخوان ډک کړو که نه نو موږ به شروع وکړه ورنه نه وځه پکې دې ته دې سوچ کړی دی چې الله ته ودرېده دي مخامخ کېده دي حساب کتاب دی دا دومره پراخه نعمتونه چې الله موږ له سره زموږ د ګناهونو راکوي چېرته الله ګوره موږ رانیسي چېرته الله ګوره یعنی علماو د دغه روایت په شرح کې دا هم لیکي عبدالرحمن بن عوف په دې وژړل او ویلي هم دې روایت کې داسې خوازیه چې ښکاري داسې چې الله زموږ د نیکیانو اجر موږ له په دنیا کې راکوي نو ځکه یې دا دومره نعمتونه راکړو دې ته خو زموږ سوچ چېرته نه ځي که نه تلی دو چا سوچ نه منګه او الله موږ له سزا راکوي موږ خو وایو چې د دنیا چې الله موږ له راکوي او داسې پراخې راکوي نو موږ څوک یو آخرت خو به راکوي خو د دنیا چې راله دومره جوور او ډوبه راکوي که نه نو موږ په ځان باندې ښه ګمان جوړ شوی دی ښه ګمان څه دی موږ دینداره یو ځکه الله را کړي دي سم خیال دی حمزه رضی الله عنه دینداره نه و چې د هغه کفن هم نه میلاوېدو د عبدالرحمن بن عوف خو په ژړا به دې شو که نه موږ خو موږ دینداره یو ځکه الله هر څه را کړي دي عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د هغه بیبي دا خبره ذکر کوي وی چرته هم داسې ورځ داسې شپه نه ده راغلې چې عمر بن عبدالعزیز د سهار له پاڅېدلی یا تهجد له پاڅېدلی او د هغه بالښت یې وچي دا به لازم د اوښکو د لاسلونو او وی ما ته به یې شا کړې وه او خوځېدو به زه به پوه شوم ځان به رانه پټو خو زه به پې پوه شوم د تقوادارو خلکو ناشنا عبادات دوی ښځې ته عبادت نه ښایي خو ما به ورته هم څه نه وي ما ته پته وي چې رانه پټوي نو چې پټوي ما به هم ځان ننګاره کړو خو زه به د هغه د دې خوځېدو سره کله سړی وژاړي که نه او ژړا پې ډېر راوینیسي نو خوځېږي ورسره دا سینه ورسره خوځېږي نو زه به پوه شو او که دغه به یې پټ کړو نو هغه چې به پاسېد هلته بالښت به یې لونو شپه به تېره شو د ښځې نه به یې خوند وانخېستو دا چې کله سړی په حقیقت باندې پوهی د خون هم نشي اخیستی چې په حقیقت پوهېږي دا خبره مې دې پورې وکړه چې رسول الله وسلم وایي که دغه څه تاسو ته معلوم وي کوم چې ما ته معلوم وي تاسو به د ښځو نه په بسترو کې خوند نه وي اخیستی او تاسو به ډېر لږه
خندا کړی وی او ډېرې جړاګانې به هم کړی وی. دې کې ترغیب دی د جړا طرف ته. او سبحان الله روایت کې داسې راځي او دا روایت امام ابن حبان راوړی او دې ته غوږ کېدی ښه. عبید بن عمیر رحمه الله یو پیر عایشه رضی الله عنها ته وی اخبرینا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب سری دلی دی د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند کې. غلی شوه. روایت کې راځي چې په جړا شو ورته ویې ورواره وي د هغه خو هر څه عجیبه و. بیا ورته ووایي لما کان لیلة من الليالي یو شپه وي د شپو کې. دې قصې ته غوږ کېدی. وی راپاڅېد ما ته وی چې یا عائشه ای عایشې یعنې د هغې سره نمبر و. ورته وی عایشې ذریني اتعبد الليلة لربي نن ما پرېږده چې زه د خپل رب بندګي وکړمه. وی ما ورته وی چې یا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. وی ما ورته وی د الله رسول سم الله ستا نږدې کېدل الله ته دقه خوښومه دقه زما مرمان دی. ته فایده یې ده کوي دینداره ښځه په دې خوشحالېږي چې خاوند یې الله ته نږدې شي او دینداره شي او په دې کې ورسره مرسته کوي. وی فقام فتطهر پاڅېد او اودس چاردامي وکړو بیا په مانځه ودرېدو. دې ته غوږ کېدی. او دا روایت الحمدلله ښه صحیح سند والا روایت ته امام ابن حبان راوړی دی په باب التوبه کې. وی ولاړو مونځ یې کوو او جړا یې کوله فلم یزل یبکي جړلې حتی بل حجره. جړل تر دې چې غېږه یې لمده شوه. فلم یزل یبکي حتی بل لحیته نو جړلې چې دا اوښکې په دې ږیره باندې را روانې شو. قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض. سجدې له چې لاړ او جړلې او دومره یې وجړل په دې سجده کې چې دا ږیره یې لمده شوه نو دا اوښکې تې په دې ځمکه باندې وڅڅېدې. فجاء بلال نو بلال راغی. بلال رضی الله عنه به دې سحر مانځه اذان سره راتلو رسول صلی وسلم ته به خبر ورکوو چې ټیم دی. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. بلال رضی الله عنه راغی اجازت اعلان یا خبر د مانځه ورکوو چې تپوس یې کړی د ام المؤمنین نه ته به مانځه ولاړلی دی ورننوتی دی. چې راغی خبرې ورکوو فلما رآه یبکي چې ویې لیدو نو جړلې. انتظار یې ورته وکړو بیا ورته یا رسول الله لم تبکي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. د الله پیغمبرانو تاسو ولې دومره جړاګانې کوئ او الله تاسو ته تېر شوي او راتلونکي هر څه بخښلي دي. وی راته وی افلا اکونو عبدا شکورا. بلاله د الله شکر ګزار بنده به نه جوړېږم څه. یعنې دا جړا چې کومه روانه ده دا به طور د څه ده شکر ده. زمونږ خو د انجام هم پته نه لګي چې جنت ته به ځو که جهنم ته به ځو. بیا ورته ووایي نن شپه په ما باندې ایتونه نازل شوي دي تبعید د هغه چا دپاره چې دا ایتونه لولي او په دې کې سوچ نه کوي. نو د سورة ال عمران د آخرني ایتونه یې ورته ذکر کړو ان فی خلق السماوات والارض. د الله د یری د لاسه چې کومه اوښکه بهیږي که نه دا د الله ډېره زیاته خوښه ده. حدیث کې راځي ابو امامه رضی الله عنه روایت دی امام ترمذي راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم وی لیس شیء احب الی الله من قطرتین و اثرین. د الله رب العزت هیڅ یو څیز د دوو څاڅکو نه او د دوو نښو نه دی خوښ زیات. دوه څاڅکي دي دوه نښې دي. هغه څاڅکي دا دي قطرة من دموع في خشية الله.
د الله د یرې د لاسه د سترګې نه اوښکه تلل دا قطره د الله سمه خوښه ده. وقطرة دم تهراق في سبيل الله، او په جهاد کې چې د وینې کومه قطره او څاڅکی د بدن نه ځي. واما الاثران، او هر چې هغه دوه نښې دي یا نښې د قدمونو دي، فاثر في سبيل الله واثر في فريضة من فرائض الله. دې ته مو غوږ کېږدئ. یوه نښه د زخم هغه نښه چې بنده ته ورسي په لاره د الله کې. زخم نه ښایي، بدن مو زخمي شي، ستړی شي، بل څه دغه په ده بدن باندې سخته راشي، دا نښه دا قدم د الله رب العزت ډېر زیات خوښ دی. او دویم دې ته غوږ کېږدئ، او هغه نښه چې بندې ترلاسه کي یا ورته میلاو شي په فرض مونځ کې. فرض مونځ کې کومه نښه ده؟ دا زموږ د پښتنو کیسې د ګیټۍ پورې مونږ ښځي دا ډېره مشهوره وي، څوک ډېر دیندار یې ګیټۍ ته یې ګوره، یا په تندي کې دا توروالی. ته چې دا اودس کې اودس چاردام کې د دې اثر پرېوځي په دې اندامونو باندې، قیامت په ورځ به دا ځلېږي. دا نښه نه شوه. او رسول الله وسلم ویني زه به خپل امت ته قیامت په ورځ د اودس ته لاسه پېژنم. دا نښه ده که نه؟ دغه شان ته چې د منزله ځي راځي دا قدمونه د دې نیکیانې ته ته میلاویږي، او دا یو نښه نه ده؟ دا نښه ده که نه؟ دا ځمکه به ګواهي نه ورکوي چې ده دلته مونځ کړی، دا نښه ده که نه؟ او داسې نورې ډېرې دا نښې د الله رب العزت ډېرې خوښې دي. یو حدیث کې دا راځي چې کوم سړی په ګناهونو باندې جړا کوي، په خپلو ګناهونو باندې دله جنت کې د ونې زیری ورکړی. او حدیث کې دا راځي، امام طبراني دا روایت راوړی، امام هیثمي هم راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. دا خبره نوٹ کوي او سمه نوٹ کوي. په زیری دی د جنت یا په جنت کې د ونې د هغه چا دپاره چې درې صفات پکې، چې چا کې درې خویونه صفات یي، د ده دپاره د جنت زیری یا په جنت کې د ونې زیری. اولنې لمن ملک لسانه، چې ژبه یې په خپله قابو کې ساتلي. ژبه قابو کې څه مطلب دی؟ بې ځایه خبرې پرې نه کوي. دویم ووسعه بیته، او کور ورته پراخه یي. کور کې ډېر وخت تېروي، بهر لږ وخت تېروي. کور ناسې نه اوسي. کور نه چې نه وځي نو څه پیدا دی؟ فتنو نه ګناهونو نه بچي. درېیم وبکه علی خطیئته، او جړه یې کړي په خپلو ګناهونو باندې. ګناهونو باندې څنګه جړه سړی کوي؟ ګناه ورته رایاد شي په جړه کې چې ما ولې د الله دا نافرماني کړې ده، او یاره که الله رانه تپوس وکړي څه به وایم. چې چا کې دا درې صفات یي نو الله به په جنت کې ونه ورکوي یا جنت به ونه ورکوي. او اخرنۍ فضیلت به دا ذکر کوم. ما تاسو ته دا موضوع ډېره اوږده ده، خو موږ هسې به طور نصیحت تاسو ته مې دا مختصر خبرې وکړي. حدیث کې دا راځي د ابوهریره رضی الله عنه روایت، او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. اووه قسمه خلکو له به الله د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ځای ورکوي، چې کله به د دې سوري نه راو بل سوری نه وي. په هغې کې یو کس ذکر کړی دی، ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. او هغه سړی چې الله
ورته په داسې حال کې رایاد شو چې دی ځان لدی او د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او ما په اوله کې ویلي تاسو ته بیان په اوله کې چې اوښکې هره اوښکې قیمتي ده چې د الله د یېرې د لاسه وبهیږي او هغه ډېره قیمتي ده چې ته یوازې ناسې وبهیږي ځکه چې هغې کې د ریاکارۍ څه شک نشتي خالص د الله د یېرې د لاسه وژاړي سړی چې ګاډي کې ځان له رواني او الله ته سوچ لاړ شي او په ژړا شي ځان له کور کې ناستي منځه کې ولاړې د شپې په توره تیاره کې په ژړا شي تلاوت کوي په ژړا شي د دې اوښکې د الله په نزد ډېر قدر دی د دې اوښکې د الله په نزد ډېر قدر دی نو که ډېر تفصیل غواړئ او ځان پې پوه کول غواړئ تاسو ته ما په اوله کې ووایي چې الحمدلله په دې ما یو کتاب لیکلی او نږدې ورځو کې چاپ شوی دی او په هغې کې دا خبره تفصیلي ذکر شوې ده د سلف صالحینو واقعات نصیحتونه د جړا اقسام او فضایل او مسایل دا ټول پکې الحمدلله را جمع شوي دي هغه لازم مطالعه کړي که شوق ومي چې په ځان کې دا صفت راولي الله رب العزت دې دا صفت او دا خوی په موږ کې پیدا کړي والله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه عذابونو نه بچ کړي والله سبحانه وتعالی دې موږ له په دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي کومې خبرې چې موږ واورېدې هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد